د کابل ګورنمنت هم زه دا وایم ځکه چې دا د هغه خاورې بچي دي لاول دا د هغوی حق دی نو د هغوی هم دا مطالبه کومه چې کم از کم هغوی راشي ځکه چې دوی خو کورونه راوسپړده د پاسه روان باران دی نو کم از کم د دې لپاره دومره سوچ کول پکار دی چې دوی به د روټۍ دلته څه کوي دوی به د چایو څه کوي دوی به د خپل بیمار سره څه کوي دوی به د خپلو زنانو سره څه کوي جی کتونکو تاسو ګورئ دا هغه بازار و د ماجر کیم چې دلته به د ورځې ډېر زیات رونق و ښایسته ښایسته دوکانونه تاسو دا وګورئ لکه زه دغه خلکو ته دا وایم چې کم په سوشل ویلفیر په سایډ باندې کار کوي یا الخدمت فاونډیشن دی یا څومره ادارې دي یا څومره سرمایه‌دار دي دا د افغانانو رونو هغه بنګلې او هغه محلونو چې په دې باندې به ډېر زیات خوشحاله وي دوی به پکې ډېر خوشحاله ژوند تېروي دا دا راته ووایه خپل ملک ته روان یې خپل ملک ته روان یم خفه یې که خوشحاله یې خوشحاله یې که نه بس خو الله پاک دې دا مسلمانان غونډې یو اتفاق دې ته د غونډو دنیا خیال شوی دا مسلمانان په سب چل باندې په منځ کې کمزوري کوي خو موږ مسلمانان یو هم نه پوهېږو که دې ځي که د افغانستان وي که د بل ځي دا بس سکه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ جی کتونکو زه مشتاق علم ستاسو ورور راغلی ما ماجر کیم درګۍ بازار چې کوم دی هغې کې ماجر کیم د صوبایي حکومت او د وفاقي حکومت د اړخه چې کوم اعلان دوی ته شوی دی چې یاره دوی د افغانان رونه چې کوم دی دا د خپل ملک افغانستان ته لاړ شي د 45 سال کم از کم دغه دوی دلته کې ژوند تېر کو د هغې نه پس چې کوم دی د دوی روانګي ده نو دغه کډې کډې رانغاړي او ګاډي راځي هغه لوډینګ شروع دی تاسو ګورئ دغه چتونه کوټې سرونه دغه ورانېږي او ربطه چې کوم دی دوی خپل ملک افغانستان ته روانګي ده نو ګورو دوی سره خبرې اترې کوو چې یاره د دوی تاثرات څه دي او دوی څه ویل غواړي او د دوی په زړه باندې څه دي راځئ موږ سره څنګه لرو خیر دی څنګه روان یې پاکستان نه بس څوک یو روان دي خفه یې که نه او ولې نه خفه وخت هم تېر کو خښ ولې څومره ټایم هم دلته تېر کو دلته ماشاءالله تقریبا چې زما د یاد دغه 25 کال خو ماته یاد دی نو خواښ ورته وایي وخت صحیح ده پلار نیکونه باندې دلته کې تاسو راغلي پخوا که نه جي او جي ډېر پخوا نه راغلي د پاکستانیانو رویه دلته تاسو سره څنګه وه یاره ډېر ښه وه خو بس څه وکړو خفه یې ورپسې که نه ډېر بس یاران دوستان هم دي اوس یاران خو خامخا خفه یو ربا موږ
موږ الحمدلله پاکستانیان یو او افغانیان او پاکستانیان موږ د یوې ژبې پښتاني او بیا مسلمانان یو دا زموږ ورونه دي موږ پرې اوس هم خفه یو او زموږ سره یې ډېر ښکلی ژوند دلته تېر کړ ډېر ښایسته ژوند یې تېر کړ خو اوس الله دې هلته آباد لري الله دې ښاد لري او الله دې ته څنګه چې روزګارونه یې دلته الله دې دقه شان روزګارونه هلته ورکړي او خفه پې ډېر زیات دا لکه د صحابه د یو حدیث ته یو صحابه چې دغه به وکړو هجرت به کوو هغه شان دغه هجرت هغه دور یې رایاد کړه که نه نو دقه شان هجرت به صحابه هم کوو په هجرت کې خیر دی او خپل ملک دی که په خپل ملک کې داسې دغه څنګه دوی سره خو به معیاري دوستي هم ساده شوي که الحمدلله ډېر جان محمد دي د وریجو والا دي بازار کې زموږ خواته ګاونډیان دي زموږ سره ډېر ښکلی ګاونډ تېر شو ډېر زیات پسې خفه جي دا راته وایي ته ماشوم یې او که غټ یې یار غټ سړی وه غټ سړی نو ته خو ورکوټ ښکار یاره بېکار یم او دا راته ووایه معذورتیا ده که نه او بچپن نه معذوری او او افغانۍ که نه نه او افغانۍ افغانۍ مړه اوس یې ډاډه وایه یاره څوک به تا ته څه ووایي ښه دا راته ووایه خپل ملک ته روان یې خپل ملک ته روان یم خفه یې که خوشحاله یې خوشحاله یم خوشحاله یې که نه او دا راته ووایه چې ټرک په چتۍ به کښېنې که نه سیټونو کې به کښېنې نه مړه په چتۍ دې تړو ښه او دا راته وایي پاکستان پسې خفه یې که نه ملګري دې شته دلته شته دی که نه نومونه خو واله که نه یا ډېر دي که نه د الله دې په خپل وطن باندې کامیاب کا دا وګوره دا ګل ځوان چې کوم دی عمر دی تقریبا څونه دی ډېر عمر یې تقریبا څونه 100-200 سال 20 سال مړه دې ته ته عمر وی یاره والله عجیبه سړی یاره او واده دې کړی که نه 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 لکه چې واده خو دې کړی وی که نه خو زه مړه خپل وطن کې بیا وکړې ښه او ما ته به سوال جواب کې که نه هلکه ضرور به ول ورځو ښه افغانی ورور دی دله به ورځو صحیح شه څنګه ماماجي کور مور چتونه دې راورانول بره لګیا وې نو څنګه اډر چا در کړی چې زه نو بس رسېدو زه په بلوس راغلی وی لاړ شي پولیس راغلی نو دا راته ووایه چې خپل ملک ته ځئ نو د ګاډي تنظام او داسې حساب کتاب نو ګاډی خو نشته ګاډی به نیسو نو ګاډی به نیسو او ځو به بیا د پاکستان حکومت به داسې څه کومک کوي که نه یاره اوس معلومان نشته نو تا نو دلته نشته افغانستان کې که څه موږ مرسته وکړو دلته څومره تنان یې تاسو موږ داسې شپږ ورونه ناست وو او نو یو ورور 2 کوره 3 کوره دي ما خپله 3 کوره دي 2 مې زامن دي او زه یم نو دا خو ډېر سامانونه دي دا به څنګه وړئ لکه نو به دا ګاډي کې به بارو دا غټه ټریلرې کې به برابر ځو به دلته کې خو به تاسو سوداګانې پرېږدئ نو هغې سره به څه کوئ نو سامان به پرېږدو نو غونډ نسو وړی که نه وړی نسو نو دې پسې به بیا راځئ که دلته به خرڅوئ یا به خرڅ کړو یا به پرېږدو دوه خبرې به وي نو څوک نه کېږي وس نه کېږي وس نشته ده وس نشته که نه دغه ګډې بیزې وغیره دار سره شته که نه کاروباري شکل هم خرڅ کړي یو دانه غوا هم خرڅه کړه هم خرڅه کړې نشته نوره صحیح ده په تاوان دې خرڅه کړه که نه یاره په 1 لک شلم ورکړه 2.5 کلنه غټه سپندر وه خفه یې که خوشحاله شي خوشحاله یم خوشحاله یې څومره ټایم دې تېر کړو یاره یو 45 کال به کېږي بس دی که نه نو 45 سال خو ډېر عمر دی ماشاءالله او څنګه پاکستانیانو سره مینه وکړه که نفرت یې درنه نه ښه یې وکړه مینه وکړه که نه ښه یې وکړه او پاکستانیانو سره خو به د ډېر تعلق وي نو هغوی سره راغی یو په ژړا سو دا سره راغی دا او تاسو زوی وایي موږ ونه کوو زو به نو خپل وطن ته به ځو نو هلته کې د کورس حساب کتاب دغسې وړاله دغه نه ځای نشته دروغ مدانه کې سړی دروغ وایي ځای نه لرو ځای به برابرو چې د ګورو به نو ځای خپل نه لرو خپل ځمکې نه لرئ کور نه لرئ نه بیخي نشته د افغانستان چې کوم اعلی چارواکي دي هغوی ورته دولت وایي دولت ته مونږ وایو چې دا مسافر مطلب دا میلمانه د پاکستان نه افغانستان ته روان دي دغه خاورې بچیان دي نو کوشش وکړئ دوی لا په خپل زړه کې ځای ورکړئ داسې مینه وله ورکړئ چې دوی بالکل هغه پاکستان ته هیر شي او دغلته په خپل ملک باندې ښایسته آباد شي خوشحاله به ځو ولې نه خبر نه ده جی کتونکو دا ګورئ دا لرګي المارۍ وغیره دا سامانونه چې کوم دي دا راوتي دي
او دلته کې دغه ځوانان لګیا دي افغانان لونه چې کوم دي دوی تیارانې کوي دلته به ګاډي راځي او دغه به لوټ کېږي او د دې پاکستان نه چې کوم دی افغانستان ته به هجرت کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خیر دی جی بالکل. سب وای دلته راغلي لاول خو را خپل تعارف وکړي او بیا د افغانان لونه روان دي دغه کډې باریږي او روانېږي نو سب وای په اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر فضل دی او د پاکستان تحریک انصاف د ضلع ملکند صدر یم او د درې ځله ما صوبایي قومي الیکشن لړاو کړی دی او دا تحصیل چې دا نو دا په پی کې باندې زمونږه حلقه ده نو په میډیا خو مونږ هم دا هر څه ګورو خو ظلم وار نه کوو چې یاره مونږ لاړ شو او د دوی د کیمپ دوره وکړو او په دې کې چې زیات چاته داسې مسایل دي چې هغه خلکو ته مونږ د سکرین په ذریعہ باندې د فون په ذریعہ باندې د چینل په ذریعہ باندې د سوشل ورکرانو په ذریعہ باندې مونږ د دې خلکو هغه مسایل چې کوم مطلب دا دی یو سړی داسې دی چې دا غوي مطلب دا دی بالکل څه درک نه لګي او د ګورنمنت د طرف نه پاغوي باندې یو پریشر دی او هغه ورته دا وایي چې ته به خامخا زیبا نو اوس هغه ادارو ته او د پاکستان د ګورنمنت نه هم دا مطالبه کوم چې کم از کم دا حالات په هر چا راتلی شي او په خپل زړه باندې چې کم دی لاس کې خودل غواړي ځکه چې دا غریبانان د 40-50 سال نه په دې درګۍ کیمپ باندې دا چې کم دی آبادو او دوی دومره پیسې ګټلې وي چې ځان له په د سر سوري آباد کړیو ځکه چې دا راغلیم داسیو په غوسته جوړه کې د خلک راغلیو اوس چې کم دی نو مطلب دا دی په دیو په شا باندې مطلب دا دی کوړمی دي ځکه چې د دیو مور پلار دا ماته پته ده چې هغه دلته خښتي دلته د دیو ماشومان زنانه دا دلته خښتي نو کم از کم چې حکومت یو داسې اقدام کوي چې فوراً تاسو پاسای نو هغوی له دا پکار دي د کابل ګورنمنت هم زه دا وایم ځکه چې دا د هغه خاورې بچي دي لاول دا د هغوی حق دی چې هغوی کم از کم ترانسپورټ دوی له ورکړي او د پاکستان ګورنمنت نه دلته چې کوم زمونږه ایم پی ایز ایم ان ایز دي یا زمونږ ایڈمنسټریشن دی یا زمونږ ادارې دي نو د هغوی هم دا مطالبه کوم چې کم از کم هغوی راشي ځکه چې دوی خو کورونه راوسپړده د پاسه روان باران دی نو کم از کم د دې لپاره دومره سوچ کول پکار دي چې دوی به د روټۍ دلته سکي دوی به د چایو سکي دوی به د خپل بیمار سره سکي دوی به د خپل زنانو سره سکي لکه زه دغه خلکو ته دا وایم چې کم په سوشل ویلفیر په سایډ باندې کار کوي یا الخدمت فاونډیشن دی یا څومره ادارې دي یا څومره سرمایه‌دار دي یا کوم هغه خلک ته چې هغه په انسان باندې درديږي نو هغه خلکو ته زه دا وایم چې بای تاسو راشئ هغه مالونه چې کم تاسو له الله درکړي دي هغه مال راوړئ په دې خلکو خرج کړئ ستاسو خیراتونه ستاسو هغه زکاتونه هیڅ کار نه کوي چې دا مسلمانان رونو دلته نه هر شپه تیره کی او د دوی سایه نه دوی له ګاډي وکړي چې دوی په خپل ټیم باندې ورسي او مطلب دا د خپل خاورې ته دوی صحیح سلامت د خپل بچو ورسي د دوی د ذهنونو نه ما ته ډېر افسوس کیږي ځکه چې په دوی باندې دومره پریشر دی چې دلته هم وایي چې زمونږ حالات دا دي اول هم زمونږ د حالات دي نو آخر مونږ به څه کوو مونږ چاته وجاړو چې د پاکستان ګورنمنت دغه شان شو د افغانستان ګورنمنت دغه شان شو هغه مسلمانان رونه چې ځان ته د جنت مطلب دا هغه قابض وای چې جنت زما زید او زما مسلمان قسم دې کړه لاړ شي دې جنت ته جنت ته هغه سړی زی چې په دې خلکو باندې هغه خپل نونی راوالي د ټول قوم ته دا وای چې بای ډوډۍ راواله چېونه راواله ترمازونه راټکای راشي د دې خلکو سره مټی شي کنه نم منځونه کیږي اسې جمعه ته مزای نم خیراتونه کیږي او نم زکاتونه کیږي او نم اجونه کیږي ولی چې دا مطلب دا د تاسو د کلمې رونه دي د دوی سره مټی شي د دوی دا ستړي چې کم دا د دوی نه کم کوي ځکه چې هغه ډاکټرانو تم زدا ویم سوشل ویلفیر ارګنایزیشن تم دا ویم چې بای راشي ځکه چې په دې ټیم کې د دوی بلډ پریشر هاي هم دی لوکیږم مختلف ټینشنونه دوی ته جوړ دي د دوی علاجونه مو کوي بس ایمرجنسي بنیادونو باندې نو ما ته ډېر درد رسی ما بیګا هم خوب نه کړي ما سره سوچو چې را زب زم
خو څنګه لاړ شم په کومه طریقه لاړ شم فکر ورا سره خو بیا ما مطلب دا د سترګې را پټې کړې حالان کې زموږ مشرانو سره زما را بهتره زه به د ډي سي اي سي تم پر سکرین په ذریعہ باندې دا وایم تاسو هم دا ریکویسټ کوم چې زما دا پیغام د مازیګر مانځنه مخکې چې دا هغه خلکو ته ورسي چې دا ونه وي چې په زړه ته لاړې خو ته لیټ لاړې اوس هم ستاسو سره ټیم دی راشئ د دوی مټې شئ او د دوی سره دا بادئ هغه خلکو ته هم دا وایم الخدمت فاونډیشن ته خصوصي دا وایم چې بھائی ستاسو سره سټاپ دی هغه سټاپ هغه مرګري راولئ د دوی سره په دې آبادو کې کار وکړئ د دوی سره د خپل سامانونه په طریقه راوباسئ چې کم از کم نقصان خو هم دوی ته وشو خو چې کم وشي ډېره مهرباني مننه جی ټایم هم راکو الله مې اجازه کوي